د الله تعالی د راضي کولو هغه طریقه چې هغه الله او د الله رسول مونږ ته ښودلې ده دا بهتره اعلی او د فضیلت والا طریقه ده او د الله تعالی د راضي کولو هغه طریقه چې خلکو په خپل سوچ فکر سره جوړه کړې ده الله او د الله رسول مونږ ته نه ده ښودلې د هغې طریقې د هغه طرز د الله تعالی په حضور کې هیڅ قدر او قیمت نشته لکه څرنګه چې هندو مذهب کې ډېر خلک داسې دي چې هغه د ګنګا په کناره باندې د الله تعالی د راضي کولو دپاره ډېر زیات مشقت ډېر زیات تکلیف برداشت کوي مهنت کوي ډېر زیات مهنت کوي چې سړی ورته وګوري ورته حیران بشي چې یا الله دا خلک څومره مهنت کوي خو د تا په حضور کې د دوی دغه مهنت ته یوې روپۍ قیمت هم نشته مهنت کوي خو فضول یې کوي خلاف شریعت یې کوي ډېر خلک داسې دي په هندوانو کې چې هغه په کلونو باندې لاسونه پورته نیولي وي لاسونه کله هم نه ټیټوي او په کلونو د حبس دم سای باندې کړي وي په ځان باندې تکلیف راولي په ځان باندې مشقت راولي که چېرته د دی نه دا تپوس وشي چې تاسې دا په ځان باندې دومره تکلیف ولې تېروئ تاسې دا کار ولې کوئ بیا به دی وایي چې موږ د الله تعالی د راضي کولو دپاره دا کار کوو یا دوی خپل کوم نوم هم ورکوي بګوان یا خدای راضي کوو د هغه د راضي کولو دپاره موږ دا مهنت کوو خو د الله تعالی په حضور کې د دوی د دغه مهنت د یوې روپۍ قیمت هم نشته ځکه چې دی د الله تعالی د راضي کولو کومه طریقه اختیار کړې ده هغه طریقه موږ ته الله او د الله رسول نه ده ښودلې بلکې د الله تعالی د راضي کولو چې کومه طریقه د اختیار کړې ده دی په خپل سوچ خپل فکر خپل دماغو سره دا ځان ته ایجاد کړی ده چې په دا طریقه باندې موږ الله تعالی راضي کوو دا خبره بالکل غلطه ده نو په اعمالو کې هر هغه عمل چې هغه الله او د الله رسول مونږ ته راښودلی وي هغه قابل قبول ده او کوم هر هغه عمل هر هغه کار چې هغه سړی په خپل سوچ په خپل فکر سره کوي الله او د الله رسول مونږ ته نه یې ښودلی د الله تعالی په حضور کې د هغه عمل هېڅ قیمت نشته دې وجې نه چې مونږ کوم عمل کوو هغه به هغه عمل کوو چې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی وي نو دا کوم هندوان چې خپل ځان باندې تکلیف راولي مشقت راولي الله تعالی د راضي کولو دپاره په ځان باندې تکلیفات تېروي دا هغه طریقه ده چې الله رسول مونږ ته نه ده ښودلې بلکې دا طریقه دی د خپل ځان نه ایجاد کړې ده دې وجې نه دی په تکلیفاتو کې او مشقتو کې دي او الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي داسې خلکو دپاره چې کوم خلک داسې اعمال کوي وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وایي کوم خلک چې داسې عمل کوي چې هغه الله او د الله رسول نه یې ورښودلی خپل سوچ فکر باندې هغه کار کوي دی وایي د ده به دا محنت دا مشقت دا کار دا به داسې ضایع شي لکه تیزه هوا چې ګرد او خاورې دا په هوا کې داسې ګرځوي را ګرځوي اوړي سره د هغوی هېڅ قیمت نه وي هسې ضایع شي نو داسې به د دغه انسان محنت مشقت دا به هم ضایع کېږي چې هغه د الله تعالی او د الله تعالی د رسول د خبرې د طریقې نه خلاف خبره وي